د افغانستان کریکټ ملي لوبډلې 11 کاله وړاندې څه کول او اوس څه کوي. په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. زموږ جریان ټي وي یعنی وای ټي کریکټ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان په 2019 زیږدیز کال د اپریل میاشتې په 19مه نیټه خپله لومړنۍ نړیواله یورځنۍ لوبه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړه. په دغه تاریخي لوبه کې افغانستان په 9 منډو سکاټلند ته ماتې ورکړه. محمد نبي لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د افغانستان کرکټ د تاریخ په لومړنۍ نړیواله یورځنۍ لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ګټي. افغان لوبډل مشر نوروز منګل د لوبې پچه ګټلې وه او توپوهنه انتخاب کړې وه. په یاده لوبه کې سمیولا شینواري 52 نورلیزه دران 45 او محمد نبي 58 منډې سره د افغانستان په 50 اورونو کې د سکاټلند ته 296 منډې هدف ورکړی و. د یوې لوبډلې لپاره په لومړنۍ نړیواله لوبه کې 296 منډو هدف ډېر لوړ وي. په همغه وخت کې هم د افغان لوبډلې توپ اچونه د پام وړ وه. د سکاټلند پر وړاندې افغان توپ اچوونکو خالقداد نوري 2 هستي ګل عابد 2 او حمید حسن 3 ویکټې ترلاسه کړې. سکاټلنډي لوبډلې په پوره 50 اورونو کې ونه توانېدله چې د افغان لوبډلې هدف ته ځان ورسوي. سکاټلند د 8 ویکټو په مټ یوازې 206 منډې وکړې او افغانستان په 9 منډو ماتې ورکړه. پوره 11 کلونه وړاندې په افغان لوبډله کې نه رشید خان و، نه مجیب الرحمن، نه حضرت الله عزازی، نه قیس احمد او نه هم رحمت شاه و. خو په دې لوبډلې کې جذبه او احساسات او یووالی و چې تر اوسه هم په همدې مرام پر مخ روان دي. افغان لوبډلې اوس بشپړ غړیتوب لري. په 2015 میلادي کال کې نړیوال جام ولوبوي او په خپله لومړنۍ نړیوال جام کې سکاټلند ته ماتې ورکړه او د 2019 زیږدیز کال نړیوال جام د غوروي ټرافي وګټله او په 2019 زیږدیز نړیوال جام کې هم ولوبېدله. د کرکټ نړیوالو شورا د یورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې 10م ځای لري. مجیب الرحمن د یورځنۍ لوبو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې 3م مقام لري، خو محمد نبي بیا د یورځنۍ لوبو د لاونډرانو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري. افغان کرکټ لوبډله او لوبغاړي د یورځنۍ لوبو په سفر کې ډېر حیرانونکي او نه باور کوونکي ریکارډونه لري چې پوره وخت او ویډیو ته اړتیا لري. د کرکټ د حیرانونکي لوبډلې خپله لومړنۍ نړیوال شلوریزه لوبه په 2010 میلادي کال کې پیل کړه. په 2014 کال کې شلوریز نړیوال جام کې هم اتلې لوبډلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. په شلوریزو لوبو کې افغان لوبډله ځینې داسې ریکارډونه لري چې ډېر قوي هیوادونه یې شاید په ماتولو کې لسګونه کلونه وخت ونیسي، چې ځینې مثالونه یې د شلوریزو لوبو تر ټولو لوړ 208 منډې هدف او عثمان غني او حضرت الله عزازي له طرفه په شلوریزو لوبو کې تر ټولو اوږده د 214 منډو ملګرتیا په یو پړی کې د حضرت الله عزازي له لورې 2 تر ټولو ډېر 162 سوځېدلې منډې او ځینې داسې نور ریکارډونه دي. د شلوریزو لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان 8م مقام لري. همدارنګه رشید خان د شلوریزو لوبو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام او مجیب الرحمن بیا 2م مقام لري. افغانستان لومړنۍ ټیسټ لوبه د هندوستان پر وړاندې په 2018 زیږدیز کال کې ترسره کړه او دویمه لوبه یې د 2019 زیږدیز کال کې د ایلین پر وړاندې ترسره کړه او ویې ګټله. روان کال به په اسیا کپ او نړیوال جام کې هم لوبې ولري. ملګرو دغه ټکو ته یاران.com اشاره کړې وه چې لیکنه مدثر دعوت کړې ده.